سلامونه نیکې هیلې د لمر ټلویزیون درنو لیدونکو او د لمر ماښام خپرونې درنو مینوالو هیله ده چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست او په دې هیله یم چې وختونه به مو په خیر تېرېږي پامیر کاکړ صاحب تاسو ته هم سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم هیله ده چې تاسو به هم ښه یاست جوړ به یاست د روغ صحت جامې به مو په تن وي درنو لیدونکو نن راسره په کندهار کې یو تکړه نعتخوان هغه کس چې د نعتخوانۍ ترڅنګ تکړه شاعر هم دی او په کندهار کې د ادب له ډګر ډېر خدمتونه کړي دي نن په خپرونه کې راسره مېرمن په خیر راسي ښه راغلاست په خپل وار سره د لمر ټلویزیون ټولو تخنیکي او فني همکارانو او همدارنګه د لمر ټلویزیون د صفحو د لارې په هېواد کې او د هېواد څخه د باندې ټولو لیدونکو او کتونکو ته نیکې هیلې او سلامات تقدیموم الله جهان شه کامیاب ولري. ډېره مننه. په خپرونه کې نن راسره عبدالله ستوري مېلمه دی. عبدالله ستوري مخکې مې یادونه وکړه درنو دوستانو چې د هغه کسانو څخه دی چې د ادب له ډګره یې د پښتو ته ډېر خدمتونه کړي دي. نعتونه هم وایي، نعتخوان هم دی چې اوس به د ده د په ښکلي غږ کې ښکلي او په زړه پورې نعتونه هم واورو د خیره سره نعتیه کلامونه بیا واورو او ځینې نور خدمتونه چې ده د ادبیاتو له ډګره کړي دي پښتو ته یې کار کړي دي پر هغه به هم خبرې وکړو. ستوري صاحب دا راته ووایه چې د نعتخوانۍ ته او لیکوالۍ ته شاعرۍ ته څومره تشویق سوی یې د کورنۍ لخوا او که د ډېر وخت ورسره شوق و علاقه وه؟ مننه. دا د انسان ذوق او خواهش دی چې کله د یو شي ذوق او خواهش وکړي نو طبیعت یا فطرت یې هغه ارمان ته رسوي. ما هم د کوچنیوالي څخه دغه ذوق او شوق درلودی چې زه یو څه وکړم باید، خو دا چې په وطن کې یا په هېواد کې د څلوېښته ښځې دغه ناخوالې راغلې، دغه ناخوالو هم سړی خلک واخلي ویې هڅوي چې باید یو څه کار وکړي. نو دا چې یو څه د وطن ناخوالې وې، یو څه زما هڅه او زیار و، نو هغه دغه ته مجبوره کړم چې باید په اماتوري شکل باندې نه په اکاډمیک شکل باندې یو داسې څه وکړم چې د دې ټولنې یو څه درد په دوا کړي. ماشاءالله ماشاءالله. ستوري صاحب نو لیدونکي په تمه دي د خیر سره لومړی کوم کلام ورته وایاست په خپل ښکلي غږ کې چې ډېر په عموم کې ډېر لیدونکي البته ډېر اورېدونکي او مینهوال یې پیدا کړي او په عموم کې ډېرو خلکو درته ویلي چې دا ډېر ښکلی په زړه پورې نعتیه کلام او کلام نعتونه چې دي فرق لري در ذوق او پورې ځینې غمجن نعتونه وي، ځینې چې ډېر خوشحالونکي نعتونه وي، ځینې ستایلې وي. نو ما خپله د سیمه ییزو راډیوګانو سره او څو ټلویزیونونو سره څو پارچې نعتونه ثبت کړي دي. نو څه نوي نعتونه هم راسره شته، ستاسو د تلویزیون د لارې به یو نوی نعت چې مینهوالو ته وړاندې کړم. درنو دوستانو د ستوري صاحب لومړی نعتیه کلام وینو، تاسو له موږ سره ووسیږئ. د نعتیه کلام د اورېدلو څخه به وروسته په خپرونه کې د ستوري صاحب څخه نورې پوښتنې هم ولرو. درود او سلامونه جانانه د سهار وږمو لمن کې درېږمه جانانه. درود او سلامونه جانانه، درود او سلامونه جانانه د سهار وږمو لمن کې درېږمه جانانه. پرو پک سپینه رڼا خاندي جانانه، پرو پک سپینه رڼا خاندي جانانه راغزوي زرینې مراندې جانانه، راغزوي زرینې مراندې جانانه ذاکران من دي د اذان په شرنګې زړونه جانانه. درود او سلامونه جانانه، درود او سلامونه جانانه د سهار وږمو لمن کې درېږمه جانانه. درود او سلامونه جانانه، درود او سلامونه جانانه د سهار وږمو لمن کې درېږمه جانانه. شپږ منځوي له څوړو ستوري جانانه، شپږ منځوي له څوړو ستوري جانانه پر ګلو سپینه پر خاوري جانانه، پر ګلو سپینه پر خاوري جانانه په ترنم کې بلبلان وایي نعتونه جانانه. درود او سلامونه جانانه، درود او سلامونه جانانه د
سهار واشمه لمن کی دل شما جانانا درود و سلامونه جانانا درود و سلامونه جانانا د سهار واشمه لمن کی دل شما جانانا د شکو په څراغان باندې جانانا د شکو په څراغان باندې جانانا وشبه خبرې غزل غزل دی جانانا وشبه خبرې غزل غزل دی جانانا پر هر ګلاب باندې لیکلي ستا نومونه جانانا درود او سلامونه جانانا درود او سلامونه جانانا د سهار واشمه لمن کی دل شما جانانا درود و سلامونه جانانا درود و سلامونه جانانا د سهار واشمه لمن کی دل شما جانانا د رب د نوم خوږه سندري جانانا د رب د نوم خوږه سندري جانانا لکه په نور پوښنې حوري جانانا لکه په نور پوښنې حوري جانانا ستوریا څنګه د ژوند شونډو کې کرمه جانانا درود او سلامونه جانانا درود او سلامونه جانانا د سهار واشمه لمن کی دل شما جانانا درود و سلامونه جانانا درود و سلامونه جانانا د سهار واشمه لمن کی دل شما جانانا د سهار واشمه لمن کی دل شما جانانا د سهار واشمه لمن کی دل شما جانانا ماشاءالله ډېر ښایسته د ستوري صاحب په ښکلي غږ کې مو په زړه پورې نعتیه کلام واورېدي. درنو لیدونکو رښتیا هم ستوري صاحب ډېر ښکلی په زړه پورې غږ لري. ستوري صاحب دا راته ووایه لکه څنګه چې پوهېږو ته شعر او شاعري هم کوي او شعر هم لیکې، نو دغسې وخت راغلی دی چې خپل شعر هم د نعتیه کلام په شکل باندې ووایه او خپل ښکلي غږ کې او ټولنې ته وړاندې کړې. زه خپله یو دغه عادت لرم که خپل شعر مې او که د بل دوست شعر یا د بل شاعر شعر یا د پخواني کلاسیکو شاعرانو شعر مې خوښ دی، هغه زه کوشش کوم چې یو طرز و تال ته یې واچوم. یعنې په عموم کې ته د ښه شعر سره مینه لرم. اوس د ملا حسن اخوند تقریبا ډېر کلونه وړاندې یعنې 100 کلونه وړاندې د ده یو نعتیه کلام دی، هغه چارې چې زما پر خاطر اورې په دا اوس کې ما یو نوی طرز ورته برابر کړی و، د ځینو دوستانو سره مې شریک کړي، واقعا ښه خوند یې وکړي. پر ما باندې دا فرق نه لري، اوس کوم نعت چې تاسو واورېدې دا زما خپل نعت شریک و، خپله مې لیکلی و او تاسو ته مې دا واوروه. ماشاءالله ډېر ښایسته په زړه پورې شعر او په زړه پورې غږ دا چې سره یوځای سو نو ډېر په زړه پورې څه ورڅخه جوړېږي. درنو دوستانو هیله ده چې تاسې به هم د خوښ وړ ګرځي، نو د ستوري صاحب په ښکلي غږ کې یو بل نعتیه کلام هم اورو. تاسو راسره ووینئ، بیا نو د خپرونې تر پای شه به راسره مله پاتې سئ. د ستوري صاحب سره نور مجلس هم لرو د ده په مسله. ډېر لرې نازونه حبیبه درته توپه دي ګلاب ګلاب درودونه حبیبه ډېر لرې نازونه حبیبه درته توپه دي ګلاب ګلاب درودونه حبیبه ډېر لرې نازونه حبیبه درته توپه دي ګلاب ګلاب درودونه حبیبه پر خپل امت باندې رحم یې حبیبه پر خپل امت باندې رحم یې حبیبه دستورګو تور زموږ کریم یې حبیبه دستورګو تور زموږ کریم یې حبیبه ډېر لرې نازونه حبیبه ستا منکران به خدای جهنم ته ورځوینه حبیبه ډېر لرې نازونه حبیبه ډېر لرې نازونه حبیبه درته توپه دي ګلاب ګلاب درودونه حبیبه ډېر لرې نازونه
حبيبه درته تحفه مې دي ګلاب ګلاب درودونه حبيبه داستا پر مخ دنیا ودانه حبيبه داستا پر مخ دنیا ودانه حبيبه عزت لري نور رحمان حبيبه عزت لري نور رحمان حبيبه دلري نازنا حبيبه زكا ياسين ساكي سايل بيان لنا حبيبه دلري نازنا حبيبه دلري نازنا حبيبه درته تحفه مې دي ګلاب ګلاب درودونه حبيبه دلري نازنا حبيبه درته تحفه مې دي ګلاب ګلاب درودونه حبيبه تمو حبيب تمو قريب يا حبيبه تمو حبيب تمو قريب يا حبيبه زمردران زرو طبيب يا حبيبه زمردران زرو طبيب يا حبيبه دلري نازنا حبيبه درسالت شدي لري زرين خالنا حبيبه دلري نازنا حبيبه دلري نازنا حبيبه درته تحفه مې دي ګلاب ګلاب درودونه حبيبه دلري نازنا حبيبه درته تحفه مې دي ګلاب ګلاب درودونه حبيبه د هدایت مرد عالم يا حبيبه د هدایت مرد عالم يا حبيبه جنانت نور ظلم يا حبيبه جنانت نور ظلم يا حبيبه دلري نازنا حبيبه ستوري تور كرفا بابا جلاسنا حبيبه دلري نازنا حبيبه دلري نازنا حبيبه درته تحفه مې دي ګلاب ګلاب درودونه حبيبه دلري نازنا حبيبه دلري نازنا حبيبه درته تحفه مې دي ګلاب ګلاب درودونه حبيبه درته تحفه مې دي ګلاب ګلاب درودونه حبيبه ماشاءالله ډیر ښایسته درنو لیدونکو زموږ تاسې په هیواد کې زیات اشخاص زموږ تاسې د خوږ پیغمبر مبارک علیه الصلاة والسلام سره د ده مبارک د مینې په خاطر باندې مختلفو دندو او مسلکونو ته لاس کړی دي چې یو د هغو څخه ستوري صاحب دی چې د دغه له طریقه د نعتیه کلامونو په ویلو او د شعر په لیکلو سره د خوږ پیغمبر مبارک علیه الصلاة والسلام سره خپله پاک او سپېڅلې مینه ښیي ماشاءالله ډېر ښکلی او په زړه پورې غږ دی ستوري صاحب ته دا راته وایې چې په دغه مسلک کې شاګردان هم لري یا خپل اولادونه دې هم تشویق کړي دي چې په دغه سپېڅلې دنده کې دوی هم راپورته سي او ستا غوندې داسې یو شخصیت ورڅخه جوړ سي چې په خپل ښکلي غږ سره د ټول ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي. اصلا خبره دا ده چې زه په خپله یو مسلکي او فني نعتخوان نه یم، د مجبورۍ له مخې ځینې دوستان غوښتنه کوي چې ام نعتونه ولیکم ام یې ووایم، خو دا د دوی غوښتنه دا تقاضا ده. او ما ته چې زما خپله چې کله د زړه درد راپورته سي هغه که څوک یي که څوک نه یې، زه د خپلې مینې په خاطر باندې د خپله ځان سره کله کله ترنم کوم. اکثره وخت داسې چې ورسره وژاړم، اکثره وخت داسې چې بس یو کیف راته پیښ دی. او داسې بیا د دوستانو غوښتنې د دوستانو کې زما خپله دغه دی چې فرد د دې ټولنې، هر انسان د دې ټولنې که نعت شریف نشي ویلی، درود شریف خو عام دی، ډېرې نیکۍ پر مرتبې دي، ډېر ثوابونه پر مرتب دي، حتی عبادت دی، داسې عبادت دی چې الله عز وجل په خپله په دې عبادت کې ذات شریف ورسره بولي. نو که نعت نشي ویلی، درود شریف خو ویلی سي. ستوري صاحب دغسې یو څوک درته راغلی دي چې نعتیه کلام د ویلو سره مینه لري او ستا څخه یو ښه نظر وغواړي او ده ته دې د ویلو او د طرز او د شعر د انتخابولو یو ښکلی نظر بالکل. موږ په کندهار کې موږ د درما لوړ
ډېر ښه فوق ناتخوانان شته چې هغه په مسلکي لحاظ باندې هم تر ما غښتلي دي، په اواز باندې هم شاید تر ما غښتلي دي، هغه د ډېر وخت څخه ناتخوانان دي. خو دا چې موږ په خپلو زړونو کې یو الفت سره لرو، مینه سره لرو، ځینو مشاعرو ته مقصد ځینو مذهبي مراسمو ته ځو، په ګډه تنعتونه دغه کو اکثره وخت اوس په ودو کې ماشاءالله دغه دود پیدا شوی دی چې اکثره په دغه ودو کې دغه د ټنګ ټکور پر ځای باندې مشاعره جوړېږي، د مشاعرې په ځای کې بیا ناتخواني پروګرام هم ورسره جوړېږي. نو دوستان راځي پوښتنه راسته کوي، فقط هغوی ته زما یو څه دغه ده چې په تاسو په لومړی د ناتخوانۍ په برخه کې د ښه شعر انتخاب کوئ، ښه شعر نه مرې، نور هغه احساسات خو په تا اړه لري چې ته څه رقم طرز ورته پیدا کوې، کافي طرز ورته پیدا کوې، نوی طرز ورته پیدا کوې، تقلید کوې، د هندي موسیقي تقلید کوې، د کابلي موسیقي تقلید کوې، او که د دغه خپلې سیمه ییزې لهجې تقلید کوې، هغه په دې پورې اړه لري. خو د ښه شعر انتخاب چې دی هغه ضرور دی، باید د ښه شعر انتخاب ضرور دغه یعنی ستا په عموم کې د ټول ولس هغه ناتخوانان چې د نعت ویلو سره شوق او علاقه د لومړی نظر چې ورته دا دی چې ښه شعر انتخاب کوي. که ښه شعر انتخاب کوي، هم به دی په ژوندی هم به هغه نعت ژوندی. نو درنو دوستانو، هیله ده چې د ستوري صاحب مشکلې نعتیه کلامونه مو د خوښ وړ ګرځېدلي وي. مخکې مې یادونه کړې وه چې ستوري صاحب په کندهار کې د مخکښو نعتخوانانو څخه دی او ښکلی او په زړه پورې غږ هم لري. نور نو خپرونه پر همدغه ځای پای ته رسوو. کاکړ صاحب هیله ده چې تاسې به هم د خوښ وړ ګرځېدلي او د لمر ماښام خپرونې د ټولو به د خوښ وړ ګرځېدلي وي. د ستوري صاحب څخه هم مننه چې خپل ښکلی او قیمتي وخت یې موږ ته راکړي. نور منو پر پاک او متعال څښتن تعالی سپارم. د خدای پاک.